السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې البته تاسو ته ووایم چې تاسې کله چې علي بابا ته راځئ باید یو څو پوینټونه ډېر مهم پوینټونه څنګه کوئ په یاد یا هم نظر کې ونیسئ. ځکه که چېرته تاسې دا پوینټونه په نظر کې ونه نیسئ نو تاسې به خپلې پیسې هم له لاسه ورکئ او حق د شکایت به هم نه لرئ او بیا به نو بیا به وایي چې علي بابا ښه هغه نه و، په داسې حال کې چې علي بابا ښایسته هغه دی، هیڅ د چا پیسې نه خوري، په هیڅ ډول باندې تاسو پیسې نه خوړل کېږي، خو بیا هم باید ځینې پوینټونه تاسو په نظر کې ونیسئ تر څو بیا هم هغه څه چې هغه لري یعنې بیخي تاسو مطمئن باید ځان کوئ او یعنې څو پوینټونه باید په نظر کې ونیسئ. لومړی دا چې تاسې چې کله له چا نه څه اخلئ هغه به څنګه کوئ، هغې ورک اکسپیرینس ته به ګورئ چې د هغې ورک اکسپیرینس به له 1 کال نه پورته اوسي. تاسې دغلته ګورئ، دلته د دغه ورک اکسپیرینس چې دی چاینا 1 ایرس چاینا د تاسې ګورئ او د دې ورک اکسپیرینس یې دلته 3 ایرس لیکلي، یعنې دا 3 کاله کاري تجربه لري، یعنې په همدغه علي بابا باندې شان خرڅوي. همداسې یو خو دا شو چې مهم شرط د دې نه ګڼل کېږي، مهم شرط چې تاسې بیخي مطمئن اوسئ. دلته ویریفاید ګورئ، په دې باندې ویریفاید نشته دی، نو تاسې به څنګه کوئ، همیشه به کوشش کوئ چې له داسې یو هغه نه کمپنۍ نه یا داسې یو سپلایر یا منیفکچر نه هغه واخلئ، څه واخلئ چې هغه څنګه اوسي ویریفای اوسي. اوس دغه وګوره دا ویریفاید دی او دغه بایک ګورئ، د بایک نه ښکته دلته ویریفاید هغه ورته ورکړی، همداسې ښکته راشئ دغه بوټونه ګورئ ویریفاید دی، یعنې ستاسې هغه څه چې تاسې خپله سرچ کوئ هغه دلته راځي. نو تاسې دا 1 ایرس هغه لري تجربه لري او همداسې دا هم ویریفاید دی او یعنې تاسې به همیشه کوشش کوئ چې ویریفاید هغه پیدا کړئ. کله مو چې ویریفاید هغه پیدا کړ، البته دا هغه مو پیدا کړ یعنې ویریفاید شوی سپلایر منیفکچر مو پیدا کړو، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. یعنې داسې مهمه ده دلته زه غواړم چې کوم څه واخلم دغه بایکونه یادوم، نو دو بایکو پسې څنګه کوم سرچ کوم، نو دو بایکو پسې سرچ کوم، دا بایکونه دي. اوس دا بایکونه باندې زه سرچ کوم، غواړم چې صحیح بایکونه پیدا کړم، ارزانه قیمت باندې اوسي او هم څه اوسیږي ویریفاید اوسي. نو تاسو دلته ګورئ دا ویریفاید دی، دغه بایک چې دی ویریفاید دی، دلته ویریفاید علامه پې باندې راکړې، دغه هم ویریفاید دی، د علي بابا کې 8 کاله کاري تجربه لري او همداسې ښکته به راشم دا هم ویریفاید دی، 3 کاله تجربه لري په علي بابا باندې همدغه بایکونه خرڅوي په 4.4 او دا هم ویریفاید دی، 4 کاله تجربه لري او همداسې که ښکته راشئ دغه هم ویریفاید دی او دا هم خدای قیمته ورکوي، یعنې دا چې دا ویریفاید دی او دا هم ویریفاید دی. نو دا چې دی څنګه کوي دا یې قیمته ورکوي، نو دا معلومه خبره ده څوک چې په هغه کې زیات کار وکړي سوپر مارکیټونه به تاسو لیدلي اوس څومره قیمت اسان ورکوي، یعنې په هر حال دا ویریفاید شوي هغه چې دي منیفکچر یا سپلایر چې دي دا قیمت دا څه چې دي قیمت یې ورکوي. نو بیا هم تاسې به څه کوئ د هغه څه پسې ګرځئ چې هغه ارزانه څه ورکوي او کاري تجربه یې زیاتوي. اوس دلته تاسې وګورئ دغه دې خوا 2یم بایک یادوم، یعنې ښي خوا اول بایک په 2.95 تر 3.9 ډالرو پورې دغه یو بایک ورکوي. دا بایک ورکوي د دو څو دی منیمم آرډر د دې 300 پیسز دی، تاسې ګورئ او دا 14 ایرس یعنې 14 کاله کاري تجربه لري. نو دې تجربه کاري چې څومره زیاته وي همدومره ښه دی. نو که ویریفاید نه وي وروسته له هغې نه به تاسې کاري تجربې ته ګورئ، که د یو چا کاري تجربه د 1 کال نه زیاته وه نو تاسې به هغې سره په اړیکه کې کېږئ نه. کله مو چې ولیدل چې 1 کال تجربه لري یا د 1 کال نه زیاته تجربه لري وروسته له هغې نه تاسې به د هغه ریویو پسې ګرځېږئ. ریویو یعنې څه، دلته تاسې وګورئ ریویوز د دو چې دي 0 دي، دلته 0 دي او د سپلایر هاز 3 ریویوز فور ادر پروډکټس، نو تاسې به په دې کې هیڅ کله نه ځئ ځکه چې وایي د ریویو چې دي 0 دي او د سپلایر هاز 3 ریویوز فور ادر پروډکټ، نو دا یوازې 3 ریویو لري، نو تاسې به په دې کې نه ځئ هیڅ کله. نو که هر څو ارزانه هم وي په دې کې به نه ځئ ځکه دا د دې خطر امکان لري، یعنې ریویو چې څوک ونه لري د دې امکان لري چې یو څوک ستا مال څنګه کړي، یعنې ستا اکاونټ یا هم دا څه در باندې خپل اکاونټ یا څه بند کړي، هغه ستا پیسې چې تا ورسره پیسې ورته ورکړي وي هغه له منځه لاړ شي یا درته دا څه راونه لیکي.
نو تاسې به څنګه کوئ د ریویو چې کمه وه تاسې به هغې کې نه ځئ. نو راځو دلته بل ارزانه بایک پیدا کوو. دلته چې دی 3.80 نه تر 4.80 ډالره پورې. نو یا هم دلته ښکته بل راځم پیدا کوم. دا ویریفاید چې د ډېرې قیمته وایي. نو ښکته راځم. فکر وکړئ دا بایک دی ارزانه بایک. دلته دا یو 4.10 ارزانه بایک دلته دا و په دې بایکونو کې، او دا ویریفاید هم دی. او دلته زه داسې یو راځم چې هغه ویریفاید نه اوسي، یعنې دا 4.80 نه تر 6.80 ډالرو پورې. او دا څو کاله تجربه لري؟ 2 کاله تجربه لري. نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. کله مو چې دلته کلیک کړ وروسته له هغې نه به تاسې لاړ شئ ریویو وګورئ. د دې ریویو ښکته به راشئ. دلته تاسې ګورئ ریویو د دې په دې کې ریویو 0 ده. د supplier has 3 reviews for other product. دا هم بیا هم لږ څه ښه دی 14 ریویو، خو تاسې به بیا هم په دې کې نه ځئ چې ځان ښه مطمئن کړئ. نو تاسې به لاړ شئ بل هغه به را پیدا کړئ، سپلایر به را پیدا کړئ چې په هغې کې د هغې ریویو زیاته وي او کاري تجربه یې هم زیاته وي. که چېرته ویریفاید نه اوسي هم کومه خبره نشته. نو تاسې به داسې یو سپلایر پیدا کړئ چې هغه څنګه اوسي. دغه هم 2 کاله تجربه لري او لږ څه ارزانه دی. نو ګورو د دوی ریویو څو دی. ټریډ اشورنس پروتوکول دا ټریډ اشورنس د لري که نه. او دلته به تاسې ښکته راشئ مور پروډکټ ریویو. دا هم چې دی ریویو چې دی د سپلایر has 11 reviews for other products. نو دا په دې کې 0 لري او په د نورو پروډکټونو کې 11 هغه لري. نو تاسې به دغلته داسې ګورئ کوم ریویو چې زیاته ول نو همغه به تاسې انتخابوئ او اخلئ به. او ټریډ اشورنس باید ولري. هغه ویریفاید چې تاسو ته ما وښودو هغه باید لومړی کوشش وکړئ چې هغه ولري. چې هغه بیا ونه لري یعنې هغه یا قیمته خرڅوي نو تاسې به څنګه کوئ؟ بیا به د دوی کاري تجربه ته ګورئ او بیا به وروسته له هغې نه به تاسې د سپلایر دغه ریویو ته به یې ګورئ، ریویوز ته به یې ګورئ. وروسته له هغې نه به د علي بابا نه څه اخلئ.